یو پلار خپلې لور ته د واده نه څو ساعته مخکې داسې وویل: لورې، دلته چې دې څه خوړلي او څښلي، هېڅکله یې د خاوند کور کې یادونه مه کوه چې پلار کور کې مې ښه خوراک درلود او دلته خراب. هر څه چې وخورې وروسته دې هېرېږي، نو په خوړو کې بحث مه کوه او څه چې مخې ته درتلل خوره یې او شکر پرې وباسه. لورې، تا د لیسانس تر کچې زده کړې کړي دي، مګر خپل تعلیم د خسر په کورنۍ مه خرڅوه. هېڅکله ته داسې څه مه وایه چې زه تر تاسو زیاته پوهېږم. بېشکه چې هر څوک د خپل کور په کارونو تر نورو ښه پوهېږي، ځکه چې هره کورنۍ خپل ځانګړي اصول لري. لورې، خپل خاوند نه هېڅکله مه خفه کېږه، ځکه الله تعالی پر دې کار سخت ناراضه کېږي. که کله خفه هم شوې، نو په لومړي ځل پخلا کولو یې بیرته پخلا کېږه، او که خاوند یې درنه خفه شو، نو بیرته یې حتما پخلا کوه. لورې، د خاوند نه د هېڅکله داسې غوښتنه مه کوه چې د هغه د حیثیت نه لوړه وي. د هغه د مجبوریو احساس ولره، او تر څو چې د خسر د کورنۍ په ټولو اصولو پوه شوې نه اوسې، د هر کار د مخه ترې پوښتنه کوه. لورې، د هغه کور هم همداسې خیال ساته لکه د دې کور د خلکو د چې ساتلو، ځکه هغه دې هم اوس خپل کور دی. لورې، زما نصیحتونه په خپل ټیکري پورې ښه کلک وتړه، نه د ټیکرۍ له سره لرې کړې او نه دا نصیحتونه. خوږو خویندو، دا خبرې په ذهن کې وساتئ.